سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو یو ورور پوښتنه کړې ده، بلکې دغه پوښتنه ډېرو ملګرو وکړه. ما دلته څه ملګري ولیدل، نو ډېرو ملګرو دغه پوښتنه منه وکړه او لږ ضروري پوښتنه وه، ځکه مې غوښتل چې زه پرې یو څو خبرې وکړم. هغه دا ده، دلته ملګري وایي چې نن سبا اکثرا ملګرو ته دا ویل کېږي چې تاسو کله اولنۍ انټرویو نه د اوپرا نه رد شئ، نو بیا تاسو باید فرانسه پرېږدئ یا تاسو نشئ کولی تاسو محکمې ته لاړ شئ. دغه چې کومې خبرې دي دا ټولې غلطې خبرې دي. تاسو بالکل حق لرئ. فرانسې دولت هیڅکله دا حق تاسو نه دی اخیستی، هیڅکله داسې قانون نه دی راغلی. دا ستاسو حق دی، هر کله چې تاسو اوپرا رد کړي نو تاسو کولی شئ چې تاسو محکمې ته لاړ شئ، بلکې دا حق هغه تاسو له اوپرا خپله درکوي چې تاسو محکمې ته تللی شئ. نو دغه کوم قانون نه دی راغلی، نه دغه ستاسو دغه حق تاسو نه اخیستی دی. تاسو اوس هم کولی شئ چې تاسو کله هم اوپرا رد کړي نو تاسو محکمې ته تللی شئ. دغه پوښتنه ډېرو ملګرو وکړه، ډېرو ملګرو سره تشویش و. تاسو مخکې څو ځلې ما دا خبره کړې دلته په دې ویډیوګانو کې چې ستاسو دپاره زما دغه یوټیوب چینل چې کوم دی دا واحد صحیح د معلوماتو یو ذریعه ده. تر څو چې ما تاسو ته داسې معلومات نه درکړي، ویډیو مې نه جوړه کړې، تاسو په داسې خبرو یقین مه کوئ. که تاسو هر څوک داسې معلومات درکوي نو تاسو کولی شئ ما ته په یوټیوب چینل کمنټ پرېږدئ تر څو زه تاسو دقیق معلومات درکړم. دا ټولې اوازې غلطې دي، دا ټولې خبرې غلطې دي. پخوا هم دلته د انتخاباتو نه مخکې بعضو ملګرو وویلې چې ولسمشر ماکرون داسې څه خبرې کړي دي، خو هغه داسې کوم نوی قانون نه دی پاس شوی، داسې کوم نوی قانون نه دی جوړ شوی چې هر کله تاسو د اوپرا نه رد شئ او تاسو بیا محکمې حق تاسو نه درکولی کېږي. نو دا خبر مطلق غلط دی. تاسو اوس هم حق لرئ چې هر کله تاسو رد شوئ تاسو محکمې ته تللی شئ. نو دغه پوښتنه ځکه ما غوښتل دا لږ ضروري وه چې تاسو سره دغه معلومات شریک کړم. که تاسو هر ملګری هر څنګه پوښتنه لرئ، تاسو په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې خپله پوښتنه کولی شئ تر څو زه تاسو ته دقیق او صحیح معلومات درکړم.